نوم سومیا خلیل دی. زه د پېښور اوسېدونکې یم او د اسلامیا یونیورسټۍ نه زه بي اس پښتو کومه. اخري سمسټر مې دی. نن نه 11 میاشتې پهله زما والد صاحب وفات شو. هغه به زموږ د کور ټوله خرچه چلوله. هغه به هلته کې ژوند کولو. زموږ دپاره به یې پیسې ګټلې. زموږ ژوند یې کولو. زموږ د تعلیم اخراجات، زموږ د کور اخراجات، هر څه به زموږ والد صاحب کول. چونکې هغه بیا وفات شو نو زموږ داسې څوک نه و چې هغه بیا زموږ ملاتړ جوړ شي. صرف زه مشره یم، بیا به زما ورور دی. خو زه راووتم بیا بزنس سایډ ته. ما وی چې لکه خپل کاروبار به وکړو. نو ما مور ته دغه خبره وکړه چې ګوره کله مونږ تعلیم حاصلو نو خلک وایي د فلانې لور روانه ده، پته نه لګي چېرته روانه ده، یا د فلانې زوی پته نشته چېرته دی. خو هغه ټایم کې صرف په دې باندې مونږ مور او پلار د کاروبار نه یا د تعلیم نه منع کوي چې خلک به څه وایي. خو چې چونکې بیا ته یتیم شې او ستا په سر باندې د پلار سایه نه نو بیا څوک نه وایي چې فلانې روټۍ خوړلې ده، یا د فلانې به څه ضرورتونه وي، یا فلانې څه کې لګیا ده. نو په دې وجه باندې بیا مونږ خپله مور پوه کا. زما ورور مونږ مور ته کېناستو چې نه مونږ به انشاءالله خپل ځان یو دغه ته رسو، منزل ته به رسو. نو مونږ شروعات د پرفیوم نه وکړو. تقریبا 6 میاشتې پهله مونږ سپری لانچ کو په فیورنزا په نوم باندې. پهلنی زمونږ سپرلی و. 6 میاشتې پهله چې مونږ کم سپری راوویستو مارکیټ ته د هغې نوم مونږ سپرلی کېښو. خو دا دوه چې کله مونږ هغه کړل نو زمونږ سوشل میډیا او ویب سایټ په دغه باندې مونږ ته ډېر زیات ښه رسپانس راغل. مونږ ډېر زیات هغې کې مونږ ته ډېر زیات سپورټ میلاو شو. نو چې کله مونږ ته سپورټ میلاو شو نو بیا ما خپل ورور ته وویل چې یاره اوس به مونږ داسې کار وکړو چې فزیکلي مارکیټ ته به وځو. اوس به مونږ په مارکیټ کې ځان ته یو دوکان وګوري. دوکان کې به مونږ کاسمیټک واچو، جولري به کېدو. همدغه پرفیومونه به مونږ په دوکان کې ځان ته کېدو. نو په هغې باندې هم بیا لکه ډېر زیات ریاکشن راغو د خلکو سایډ نه چې نه لکه یو جینۍ به وي او هغه به صدر کې او بیا داسې پلازه کې به هغه دوکان کولاوی، هغه به دوکان کې ناستی. نو ډېر زیات لکه د خلکو دا سوچونه چې کوم دي که نه لکه ښه هم دي لکه خو خراب هم دي. نو په دې باندې مه خفه کېږئ. خو لکه ډېر زیات زموږ چې کومې خویندې دي که نه هغې ته دا ویل کېږي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. خو لکه هغې ته هغه خودمختاري، هغې ته هغه توجه نه ورکړی کېږي چې کوم یو ځوان ته ورکړی کېږي. نو په دې وجه باندې زما رور چې کوم دی هغه ما سره ډېر زیات سپورټ وکړو، ډېره مرسته یې ما سره وکړه. هغه وویل چې صحیح ده. نو بیا دې کې زموږ ملګري هم شامل شول. هغوی هم وویل چې صحیح ده مونږ به تاسو سره یو انشاءالله. خو زیات زموږ داسې ملګري دي چې هغوی لږ داسې نیګیټیو خبرې چالو کړي. نو خیر دا هر څه ما پرېښول او بس خپل کاروبار مې چالو کړی دی. الحمدلله ډېر ښه روان دی. ستاسو د مرستې ضرورت دی. مننه.